سلامونه دوستانو. په جرمني کې د کډوالو لپاره نوی سخت قوانین تصویب شول. د جرمني فدرالي پارلمان د پناه غوښتنې او د مهاجرت په برخه کې یو لړ نوی قوانین تصویب کړی دی. یعنی د جرمني حکومت وایي چې د دې قوانینو هدف د غیر قانوني مهاجرت کمول او د پناه غوښتنې د سیستم ښه تنظیمول دي، څو د کډوالو دوسیې په چټک او منظم ډول وڅېړل شي. دا بدلونونه همدارنګه د یورپین یونین د نوې مهاجرت پالیسي او اصلاحاتو سره همغږي لري. یعنی اول بخش دا دی چې د کډوالو د مدیریت لپاره نوې مرکزونه د نوې قوانینو له مخې د جرمني ایالتونو کولی شي چې ځانګړي اجباري استوګنځیز مرکزونه جوړ کړي. دا مرکزونه به د هغو پناه غوښتونکو لپاره وي چې دوی د دوسیې د څېړلو مسؤلیت د بل اروپایي هیواد پر غاړه وي. دا موضوع د دوبلن ریګولیشن سره تړاو لري. د دې قانون له مخې عموما هغه هیواد مسؤل ګڼل کیږي چې کډوال لومړی ځل له همغې له لارې اروپایي اتحادیې ته داخل شوی وي. په همدې دلیل که یو کډوال لومړی بل اروپایي هیواد ته داخل شوی وي او وروسته جرمني ته ولاړ شي، نو جرمني کولی شي هغه بیرته همغه لومړی هیواد ته واستوي. او دوهمه برخه کې موږ راځو چې د دې نوی قانون هدف یعنی څه شی دی. د دې قانون د جوړولو هدف څه شی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د دې قانون مهم هدف دا دی د اروپایي هیوادونو ترمنځ د کډوالو د بې کنټروله تګ راتګ مخنیوی کول، د پناه غوښتنو د دوسیو د څېړلو پروسه چټک کول، هغه هیواد ته د کډوالو ژر ستنول چې د دوی د دوسیې مسؤلیت لري، د اروپایي اتحادیې د مهاجرت له نوې پالیسي سره همغږي رامنځته کول. د چارواکو په وینا په وروستیو کلونو کې د جرمني ته د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی و، نو حکومت هڅه کوي چې د مهاجرت سیستم لا منظم او کنټرول کړي. او په درېیمه برخه کې بیا راځو چې د ځینو کډوالو لپاره مثبت بدلون هم لرو. سره له دې ځینې قوانین سخت شوي، خو یو مهم مثبت بدلون هم رامنځته شوی دی. د نوی پلان له مخې هغه کډوال چې د استوګنځي یعنی د استوګنې د ترلاسه کولو لپاره چانس یې لوړ وي، کولی شي یوازې 3 میاشتو وروسته د کار بازار ته داخل شي، یعنی کار وکړي. مخکې به په عملی ډول دا موده شاوخوا 6 میاشتې وه. دا بدلون د دې لپاره دی چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې قوي دلیل لري ژر کار پیل کړي او په ټولنه کې ادغام شي. دا یو نوی قوانین چې د جرمني هیواد څخه د پناه غوښتونکو لپاره دغه شوی د تصویب شوی دی. نو دغه به نه پوهېږم تر کومه حده پورې تاسو لپاره ګټور وي او تر کومه حده پورې به دا تاسو لپاره ګټور نه وي. نو کولی شي چې دغه که چېرته ستاسو دوستان، فامیلونه، ملګري هلته اوسېږي، دغه ویډیو ورته شریک کړي تر څو دغه قوانین څخه هغوی باخبر اوسي. بیا هم ژوندي اوسئ. کولی شي چې که ویډیو مو خوښ شوی نو لایک، کمنټ، سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو چې د دغې خبر څخه باخبر اوسي. بیا هم مننه. ژوندي اوسئ. په خدای مو سپارم. سلام علیکم. احترامات، تصویب قوانین جدید و سختگیرانه پناهندگی در آلمان. پارلمان فدرالی جرمنی مجموعاً از قوانین جدید را در بخش پناهندگی و مهاجرت تصویب کرده است. هدف این قوانین کاهش مهاجرت غیرقانونی، منظم ساختن روند بررسی پرونده‌های پناهندگی و هماهنگی با اصلاحات جدید سیاست‌های مهاجرتی با یورپین یونین عنوان شده است. بخش اولش مدیریت پناهجویان سخت‌تر می شود. بر اساس قانون جدید ایالت‌های آلمان می توانند مراکز اقامت اجباری ایجاد کنند. این مرکز برای پناهجویان در نظر گرفته شده است که طبق قوانین اتحادیه اروپا کشور دیگر مسئول بررسی پرونده پناهندگی آنها است. این موضوع با مقررات معروف با دوبلن ریگولیشن ارتباط دارد. طبق این قانون معمولا کشور مسئول بررسی پرونده های مهاجرتی یا پناهندگی است که پناهجو برای اولین بار از طریق آن وارد اتحادیه اروپا شده باشد.
بنابراین اگر یک پناهجو ابتدا وارد کشور دیگر شده باشد و بعد به آلمان برود، ممکن است دوباره به همان کشور اول بازگردانده شود. دوم، هدف از این اقدام چی است؟ دولت آلمان اعلان کرده است که اهداف اصلی این قوانین عبارت است: جلوگیری از جابجایی آزاد پناهجویان میان کشورهای اروپایی، تسریع روند بازگرداننده پناهجویان به کشورهایی که مسئول بررسی پرونده آنها است، هماهنگی بیشتر با اصلاحات جدید سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا. با گفته مقام‌های آلمانی در سالهای اخیر تعداد پناهجویانی که وارد آلمان شده اند افزایش یافته است و به همین دلیل دولت تلاش دارد سیستم مهاجرت را منظمتر و قابل کنترل کند. سوم، تغییر مثبت برای برخی پناهجویان. یک تغییر مثبت هم وجود دارد. در کنار سخت‌تر شدن برخی قوانین، یک تغییر مثبت نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه جدید، پناهجویانی که احتمال دریافت اقامت برایشان بیشتر است می توانند تنها پس از 3 ماه اقامت در آلمان وارد بازار کار شوند، یعنی کار را می توانند که شروع کنند. در گذشته این محدودیت در عمل حدود 6 ماه طول می کشید. این اقدام با هدف کمک به ادغام سریع تر پناهجویان در جامعه و استفاده از توانایی‌های کاری می توانند که کار خود آغاز کنند. تشکر، زنده باشید. این یک خبر قانون جدیدی که تصویب شده است با پناهجویان که در آلمان زندگی میکنند. بر از اونا تصویب شده است. میتونید که دوست، رفیق، فامیل و کسی دیگه که در آلمان دارید میتونید که این ویدیو را همراهشان شریک کنید تا از این قانون جدیدی که از طریق دولت آلمان تصویب شده است با خبر باشد. تشکر. اگر ویدیو خوشتان آمده باشه میتونید که لایک، کامنت، سابسکرایب و فالو از یادتان نبره و ویدیو میتونید که همراه دیگه دوستا و رفیقا شریک نمایید. تشکر از لطف و مهربانیتان. خداوند یار و مددگار شما باشد. السلام علیکم.